السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ایمان یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. زه حسان زلمی یم. دا د نن او پرون خپرونه ده. درنو لیدونکو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو له نورو ملګرو سره شریکه کړئ. د نن او پرون په لومړۍ خپرونه کې مو د طالبانو د خوځښت د منځته راتګ او اړتیا په اړوند بحث کړی و. له ټولو هغو ملګرو او مینوالو مننه چې زموږ خپرونه یې خوښه کړل او په نشرولو کې یې مرسته راسره وکړل. د لومړۍ خپرونې لینک لاندې د وضاحت په خانه کې پروت دی. تاسو کولی شئ لومړی هغه برخه وګورئ. د شر او فساد پر ضد د طالبانو جهاد د جګړه مارو ټوپک او پاټک سالارانو راج او زورواکي ختم پر ځای بشپړ شرعي نظام اسلامي امارت نصب کړ او له پیړیو وروسته یې د الله جل جلاله پر ځمکه د الله جل جلاله حدود او قصاص جاری کړل. افغانانو د آرام ساه واخیستل او د فسادیانو پر وړاندې د جګړې لومړۍ کرښې ته ورودانګل. طالبانو د نهایتو ډیرو قربانیو په برکت په ټول افغانستان کې یو واحد متحد او مضبوط حکومت رامینځته او د فسادیانو له چور څخه پاته بیت المال خوندي کړ. د استعمار لاسونه یې پرې کړل او په ډیرو کمو عوایدو یې منظم حکومت او د شر ضد جهاد یې پر مخ وړاندې په کامیابۍ روان کړی و. بوتان یې مات کړل، ښځو ته یې د میراث حق ورکړ او په دشمنیو کې یې د ودولو مخه ونیوله. اسلامي او بشري ضرورتونه یې سره هماهنګه او ظالمانه توپیرونه یې ورک کړل او د دنیا د ټولو امتیازاتو پاره د افغانانو ته ستر تاریخي ویاړ ور په برخه کړ. د روسي ښکېلاک سره د مقدس جهاد ټول ارمانونه او هیلې د تحقق په حال کې و چې د هیواد غدارانو بیا اشغال دعوت کړ. امریکا پر افغانستان برید وکړ، د افغانستان حکومت سقوط کړ او د همدغو ټوپکمارو او پټک سالارانو په مټې بشپړ افغانستان اشغال کړ. د افغانستان اسلامي امارت سقوط وکړ، پر ځای د غرب څخه راوارد شوی غیر اسلامي دیموکراسي حاکمه سول. د طالبانو له سقوط سره سم هیواد یو ځل بیا د ټوپک سالارانو او جګړه مارو لاس ته ولوید. قتل عام پیل سو، مدرسې، مسجدونه، کلی او کورونه به بمبارېدل، چاپې به ورباندې وهل کېدلې، زندانونه جوړ شول او له افغانانو ډک شول. ژوند بیا سره سکروټه شو، بیا یوه ناجیته اړتیا وه، بیا باید یو چا د دې بې کس او بیچاره اولس غږ اورېدلی وای. هو، غږ واورېدل سو. افغانانو بیا قیام وکړ. د دې ځلې د امریکایي ښکېلاک پر ضد بیل پاڅون وکړ او د اشغال سره د مبارزې لپاره یې د هیڅ راز قربانۍ څخه دریغ ونه کړ. طالبانو به پر ځان بمونه تړل، د اشغالګرو او امریکایانو منځ کې به یې انفجار ورکاوه. ډیر ژر د اشغال پر خلاف شعور عام سو او د اشغال ضد صفونه بیا منظم سول. دا د اشغال کابو 18 کاله کیږي چې پر هیواد خپلې پلیتې منګولې شخې کړي دي، روحونه اخلي او ازادي را څخه اخیستې ده. خو جګړه تیزیږي، خو نړۍ ګرځي او زور اخلي. اشغال د ماتېدو په درشل کې دی، خو طالبانو قوت موندلی. ورځ په ورځ د ارتقا او پرمختګ پړاوونه وهي او په مسلسل ډول په مبارزه او اراده کې قاطعیت راځي. د طالبانو سنگر که مضبوط دی، دفتر هم مضبوط دی. د استدلال او عمیقې هر اړخیزې سیاسي پالیسۍ څښتن دی. طالبانو همیشه د افغانستان د سوله ییز حل لپاره خپلې دروازې پرانیستې پرېښې دي. طالبان په دې باور دی چې دا جګړه اخیر هم د خبرو له لارې حل کېدلی شي. په همدې منظور د خطا ایستل شویو غلامانو او جاسوسانو لپاره د جلب او جذب کمیسیون ابتکار کړی چې تل د غلامانو له جملې څخه خلک تسلیموي او سپینې پاڼې ورکوي، ان عمومي عفوي اعلانوي، د جګړې او معرکې په ډګر کې نیول شوي غلام عسکر خوشي کوي، د زخمیانو تداوی کوي او تر دې چې د کور کرایه یې ورکوي.
طالبان په فرهنګي او مطبوعاتي برخو کې هم پاموړ فعالیتونه لري. طالبان د هیواد پر لویو لارو منظم واک او اختیار لري او کابو 90% طبیعي زیرمې او منابع تر لاس لاندې دي چې د همدې لارې خپل اقتصاد هم غني ساتلی دی. طالبانو په صحي برخه کې هم پاموړ لاسته راوړنې لري. په لیرو پرتو سیمو کې کلینیکونه او هسپتالونه جوړ کړي دي او د ملکي وګړو وړیا درملنه کوي. همداراز د اشغال په تیرو 18 کلونو کې په زرهاو کدرونه د اقتصاد، سیاست، نظام او نورو په برخه کې روزلي دي. موږ هیله لرو چې ډېر ژر به امریکایي اشغال هم مات او په تېښته بریالی سي او پر جاسوسانو به یې عدالت تطبیق سي انشاء الله. د ایمان یوټیوب چینل مینوالو او د نن او پرون د خپرونې لیدونکو، دا خپرونه پر همدې ځای ختمېږي. د دې خپرونې درېیم قسط به ډېر ژر نشر ته وسپارو. له تاسو څخه په ډېر درنښت هیله کوو چې ایمان چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو له خپلو نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.